السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د موبایل لپاره یو ډیر ښایسته او خوندور اپلیکیشن دروښیم. دوستانو دغه ویډیو د هغه خلکو لپاره ده د کم خلکو چې د موبایل انټرنل سټوریج زر ډکیږي. دوستانو که چیرې د دوی د موبایل انټرنل سټوریج کمی یا د دوی د موبایل انټرنل سټوریج زیات وي او هغه هلته زر ډکیږي، نو نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د دغه طریقې حل درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه کې مې له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو که چیرې تاسو ته دغه اپشن په خپل موبایل کې بار بار درکوي چې ستاسو د موبایل انټرنل سټوریج فل سو، ستاسو د موبایل میموري ډکه سوله، نو دوستانو دې لپاره باید تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده او په اول کمنټ کې هم ما تاسو ته لینک درکړې ده. له دواړو ځایو څخه تاسو ډیر په اسانه طریقه سره ډاونلوډولی سئ. کله چې دوستانو تاسو دغه له هغې څخه ډاونلوډ کړئ، د هغه کومه دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او دغه اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې خلاص کړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په خپل موبایل کې خلاص کړئ، د هغې کومه دغه تاسو له خپل ګوګل اکاونټ سره ساین اپ کړئ. نو ګوره دوستانو زه یې دغه ساین اپ کومه. دوستانو دغه اپلیکیشن ما په خپل موبایل کې ساین اپ کړئ. ما خپل جیمیل اکاونټ ورکړئ، خپل پاسورډ مو ورکړئ، خپل نوم مو وښوئ، دغه ما ساین اپ کړئ. دلته به تاسو ما خپل نوم وښایاست او خپل جیمیل اکاونټ به ورکړئ او د هغه کومه تاسو پاسورډ ورکړئ. دلته چې کله هم دغه تاسو ساین اپ کړئ، دلته 2B یعنې 2000 GB مفت ځای په دغه اپلیکیشن کې دلته دی تاسو ته درکوي. کله چې 2000 GB مفت ځای تاسو ته درکوي، د هغه رقم بیا دغه په دې کې تاسو خپل ویډیوګانې، خپل اپلیکیشنان، خپل تصویران، خپل ډاکومنټس ډیر په اسانه طریقه سره ښوولی سئ. نو ګوره دوستانو دغه ټوټل ماته راکړئ او دغه رقم دوستانو زه په بیک بټن باندې کلیک کوم. زه له دې څخه وځم، دغه رقم بیک اپ مای فوټوز، دلته اوس دوستانو زه د خپل بیک اپ تصویران بیک اپ ښوولی سم. شیر فوټو فایلز دلته دوستانو کوم فایلز چې دغه دلته شیرولی سم. سکین ډاکومنټس دغه رقم ګوره دوستانو کنټیکټ ډراپ بوکس ټو ډیسکټاپ، دلته دوستانو هغه تاسو ډراپ بوکس ته ورکولی سئ. نو دوستانو کله چې دغه تاسو خلاص کړئ، دلته تاسو په سکیپ بټن باندې کلیک وکړئ. اپلوډ فایلز، اوس که تاسو غواړئ چې خپل اپلوډ فایلز یعنې یو ډاکومنټس تاسو سره پراته وي، هغه تاسو ور اپلوډ کړئ، هغه دلته تاسو اپلوډولی سئ. اپلوډ فوټو اور ویډیوز، دلته دوستانو تاسو فوټو یا تصویران، ویډیوګانې یا تصویران دوستانو تاسو اپلوډولی سئ. دغه رقم دوستانو کریټ ا فولډر، دلته تاسو فولډر جوړولی سئ. سکینز ټیک فوټوز، دلته تاسو تصویران اخیستلی سئ. نو دوستانو کله چې دغه تاسو ساین اپ کړئ، دغه رقم دوستانو تاسو په بیک بټن باندې کلیک وکړئ. دلته به دوستانو تاسو اپلوډ فایلز ته راسئ. په اپلوډ فایلز کې دوستانو تاسو کولی سئ چې په خپل موبایل کې ستاسو کوم ډاکومنټس دي، کوم فایلز دي، هغه دلته تاسو ور اپلوډولی سئ. په اپلوډ فوټو اور ویډیوز کې دلته دوستانو تاسو تصویران او ویډیوګانې اپلوډولی سئ. په کریټ فولډر کې دوستانو تاسو فولډر جوړولی سئ. په سکین کې هغه دوستانو تاسو سکینولی سئ. په ټیک فوټو کې دوستانو تاسو آنلاین تصویر اخیستلی سئ. که چیرې تاسو غواړئ چې بس تصویران واخلئ او هغه په ډراپ بوکس کې پراته وي، هغه دلته دوستانو تاسو اخیستلی سئ. دغه رقم ګوره دوستانو هوم سو، فایل سو، فوټو سو، اکاونټ سو، په دې کې دوستانو 2000 GB مفت ځای دلته دی تاسو ته درکوي او دغه تاسو په خپل موبایل کې مفت ښوولی سئ. دغه تصویران دي 2000 GB دلته دی تاسو ته مفت درکوي، یعنې تاسو ته خپل ټوټل موبایل ډاکومنټس، خپل ټوټل موبایل تصویران چې دي، که ویډیوګانې دي، که نور فایلونه دي، هغه به ټوټل دلته تاسو کښېږدئ او ستاسو موبایل به تاسو ته خالي سي. په دې کې 2000 GB مفت انټرنل سټوریج دلته دی تاسو ته درکوي. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. د کوم خلکو چې د موبایل انټرنل سټوریج زر ډکیږي، نو هغوی باید خامخا په خپل موبایل کې انسټال کړي. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ سوي وي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او دوستانو که کومه پوښتنه لرئ، کوم ویډیو ته مو ضرورت وي، موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست، تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.